মাগো তোমার ছবি আঁকা লাল সবুজের ওই পতাকা. یو علمی خبر علماو داسې بیان کړی ده چې د هدایت مرتبې چې دي دا څلور دي. اوله مرتبه د هدایت چې د هغه مقدمه د هدایت ته چې انابت ورته وایي. انابت معنا سمې خواته میلان کول. یو سړي له ځانه سره چورت وواهو چې یاره ډېرې غلط کارونه دي وکړو، ډېر وخت دې په لهو په لعب و په عبث کې تېر کوي، نور به دغه غلط کارونه پرېږدي، سمه لار وخپلوي. سمه لار چې خپله کې باید یو سم سړي ته ځان نږدې کړي. د فلاني پیر صاحب به مرید شي، هغه به د سمې لارې ته دعوت کړي. د فلاني استاذ به شاګرد شي، هغه به د سمې لارې ته دعوت کړي. بیا نو دی ورځي هغه اسباب پر کار اچي چې یا مریدي ده یا شاګردي ده یا هغه دغسې دا دی لا هغه ځای ته رسېدلی نه ده. دا عزم یې له ځانه سره کړی ده چې ته به نور دا غلط کارونه پرېږدې، پر سمه لار به ځان برابروې. دغه ته وایي انابت. دا مقدمه ده د هدایت. که انابت په سړي کې رانغی هدایت نشي راتلی. شیخ عبید الرحمن عزیزی، انابت که په سړي کې راشي، انابت والا ته الله جل جلاله خامخا هدایت کوي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه یو صحابي د هغه وایي زه چې کله خبر شوم چې په مکه مکرمه کې یو سړی پیدا شوی د دی وایي زه پیغمبر وایي. نو له ما سره دا ارزو پیدا شوه چې دغه سړی دې لیدلی وایي که واقعي دا د ده خبره قابل قبول وایي ایمان به دې په راوړي. نو بیا وایي یارې مې ورور ورته راولېږی، هغه ورسره ملاقات شوی و، خو داسې کافي حال یې ما ته رانه و. بیا دی وایي زه له هغه د غفار قبیلې له علاقې څخه هغه خپله خرچه د سفر مې راواخیسته، بیا رالم مکه مکرمې ته راورسېدم. هلته مې پوښتنه هم نه شو کولی، ځکه په دې زه خبر وم چې خلک ورسره وران دي. سړي خلک زیاتي جنجال در سره کوي چې ښه ته هم هغه ته راغلی یې زیاتي جنجال کوي. نو خیر په دا حالت کې کیسه خو اوږده د 3 شپې پر ده باندې تېرې شوي دي چې 4مه شپه د حضرت علي رضی الله عنه په وسیله سره د نبي علیه صلات وسلام ځای پیدا کړی ده ورغلی. چې ورغلی ده د نبي علیه صلات وسلام رویت و حالت و چره و د هغه مجلس و دا یې لیدلي دي. بس دی خو د کې هلته لا انابت و، زیات یې ایمان راو. او یو بیا بل سړی د عروه بن مسعود، دا په عربي دنیا کې د هوښیار سړی تېر شوی ده، و د طائف د ثقیف قبیلې دا هم خبر شی چې په مکه مکرمه کې داسې یو څوک پیدا شوی، خو لیکن د انابت نیت یې نه و، فقط د ده دپاره راغی چې ته ورشه دا څنګه سړی ده څه وایي. چې راغی خبرې یې له نبي علیه اسلام سره وکړي، 100% کې یې دا عقیده جوړه شوه چې دا پیغمبر د ایمان یې رانه و. که څه عروه بن مسعود بیا په اخر وروسته کې بیا ایمان راوړی ده، بیا شهید شوی ده. په دغه وار ده کې انابت نه و، ایمان یې نه راغلی. کنې ډېر هوښیار سړی و، ډېر پوه سړی و، ډېر دانسته سړی و. انابت د هدایت مقدمه ده. په دا اوس موجوده حالاتو کې اوس فرض یې که دغه زموږ سبق ته یو سړی راځي، له کوره را روانېږي چې دلته د قرآن کریم درس کېږي، انو به ورسې که داسې خبرې وي چې قابل قبول وي، په زړه پورې وي، زړه منلې وبې مني، دغه سړی له دې مجلسه څه وړای شي. شیخ یو عبید سړی بیا الرحمن مجلس ته عزیزی، داسې راځي، یا دې مجلس ته یا بل ته یا بل ته، چې ته ورسه غوږ به ورته ونیسي، ته وایي یو دی خبر به نه کړي پیدا شي، بیا د باندې ووایه چې ولا ما ځینې وار ویدو داسې ویل. دا بیا د تنقیدي ذهن باندې را روان ده. دغه سړي ته الله هدایت نه کوي. دا چا څوک یې خبرې دلته وایي، بد دی د غیب ځکه ده کې انابت نشته. انابت د هدایت مقدمه ده. نو قرآن کریم هم هغه چا ته هدایت کوي چې هغه کې انابت کوي. چې انابت نه وي هغه ته قرآن کریم هدایت نه کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل اکا و ابو لهب، ایمان یې نه راوړ، تبت یدا ابي لهب و تب. انابت نسو کې پیدا دغی. او دویمه درجه د هدایت عینی هدایت، لکه مثلا ابو ذر غفاری رضی الله عنه د انابت په شکل کې راغی چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حضور مشرف شو،
نبی علیه الصلاة والسلام دته تلقین کلمه ورکړي د شهادت کلمه یې وویله بس نو هدایت ته ورسېد خو له دې وروسته درېیمه مرتبه هم شته درېیمه مرتبه استقامت معنا چې اوس تا حق پیدا کړې حق ته ورسېدې پر دغه حق به نو همیشه توب کوي دا خپله پاته راتلونکې زندګي به د حق د تقاضا مطابق تېروي دغه ته وایي استقامت داسې یوه مسله ده الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي واستقم کما امرت داسې استقامت وکړه لکه څنګه چې امر سوی غالبا دا په سوره یهود کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام په ډېره کې سپین ویښتان څه دلته پیدا سو صدیق اکبر رضی الله عنه ورته ویل سید اعلی پیغمبره سپین ږیری سوي نبی علیه الصلاة والسلام وایي شیبني هود وایي سوره یهود سوره یهود کې الله جل جلاله ما ته حکم د استقامت کړی دی استقامت کړه نبی علیه الصلاة والسلام ته یو څوک راغی چې ای د الله پیغمبره ما ته هدایت وکړه سمه لار راوښیه خو په ډېره کوتا خبر وایي راوښیه ډېرې کیسې زما نه زده کېږي نبی علیه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم ووایه چې پر علامې ایمان ده بس پر دغه استقامت وکړه قل آمنت بالله ثم استقم درېیمه مرتبه د هدایت استقامت دا راتلونکې پاته زندګي ستا د معلوماتو مطابق چې ستا له ایمانه سته پر هغه به ژوند تېروې دا درې مرتبې چې دي په ده کې یو قسم اختیار بنده لره سته اگر که داسې هم کېدلی سای چې انابت یوه ټینګه اراده ده یو عزم ده چې په انسان کې پیدا سي الله جل جلاله په ځان د هدایت والذین جاهدوا فینا شیخ عبید الرحمن عزیزی الله وایي څوک چې زموږ په لار کې کوشش کوي موږ دوی ته هدایت کوو له هدایت وروسته استقامت بیا ستا عزم و اراده وه دلته بیا څلورمه مرتبه د هدایت پسې راځي ربط القلب ورته وایي دې کې بیا د بنده هیڅ اختیار نشته دا صرف یو الهي فیضان ده الله جل جلاله له استقامت وروسته پر دغه بنده باندې یو قسم فیض کوي داسې فیض پر دې بنده باندې وسي چې د دې بنده په زړه کې یو قسم نورانیت معنوي پیدا سي هغه حقیقت وویني زړه ته الله داسې سترګې ورکړي لکه دا زموږ په سر کې چې سترګې دي په دغو موږ حقایق وینو موږ وایو چې دا سپیکر ده هغه فرش ده دغه کتاب ده دغه میز ده دا چې بل څوک درته وایي چې یا دا میز نه ده دا فلانی شی دی موږ وایي زه په خپلو سترګو وینم خطا کوې به مې نه چې دا ټوله دنیا درته ووایي چې هغه شی نه ده هغه درته وایه او زه وینم دغسې زړه ته الله سترګې ورکړي حقایق وویني بیا چې شیطان هر څو دوري سي خراب شی ښه درته ښکاروي نشي درته ښکارولی ښه خو تا د شي حقیقت وویني شی اور ده شیطان یې د یو باغچې په شکل درته ښکاروي نو شیطان نسي ورته وایي زه وینم دا سور اور ده چې هر څو ته دا تعبیرونه وکړي چې دی ګلان دي دی باغونه دي دا مې ته خطا کوي شی مار ده شیطان یې د مایي په شکل درته ښکاره کوي چې راکاشي که حلال بکې وبخورې چې دی هر څه درته ووایي ته وایه زه وینم دا مار ده زه پېژنم لړم ده غونډک ده موزیر شی ده او هغه د منفعت شیان چې وي هغه هم درته معلومېږي چې په دې شي کې ګټه ده شیطان هر څو درته وایي بیده سه وغځېږه خوب به وکړې ها به وکړې تا ته هغه د لمانځه حسن او ښایستهوالی معلوم دي د شیطان دې نشي خطا کولی چې یا ته مې خطا کوې په دغه کې مې ګټه ده چې راپورته سه لمونځ په تلاوت کې مې ګټه ده په روزه کې مې ګټه ده په اسکارو کې مې ګټه ده دغه حقایق سړي ته معلوم شي ده ته بیا وایي ربط القلب دا مقام د ولایت دغه ته نو بیا ولي ویل کېږي موږ څه وي چې موږ وایي پلانی ولي ده دغه ته ولي ویل کېږي মাগো তোমার মুখে ঝলক রোদ মাখা ওই চাঁদের হাসি মাগো তোমার মুখে ঝলক রোদ মাখা ওই চাঁদের হাসি